بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ د یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. موږ د فزیک د عملي تجربو د لړۍ په دوام نن د اووم ټولګي 23مه تجربه درسره شریکوو. دا تجربې د افغان تعلیمي اکاډمۍ او کندهار ساینس مرکز په ګډه همکاري ترسره کیږي. اووم ټولګي د فزیک مضمون د موضوع کروي هندارې. هدف مو د دې څخه په مقعرو کروي هندارو کې د محراق پیدا کول دي. د ضرورت وړ وسایل چې دي مقعره کروي هنداره، کاغذ، خطکش دی. زه تاسو ته لومړی د تجربې اړوند د ضرورت وسایل درښیم. د مقعره کروي هنداره ده، دا سپین کاغذ دی او دا هم خطکش دی. مخکې له دې څخه چې موږ د مقعرې کروي هندارې محراق پیدا کړو، یو وار به د کروي هندارو په اړه باندې یو څه خبرې وکړو چې کروي هندارې څه شي او ډولونه یې څه شي. کروي هندارې هغه هندارې ته وایي چې سطح د کرې یوه برخه وي. دا کروي هندارې دي. دا پر دوه ډوله باندې دي، یو مقعرې کروي هندارې دي او بل محدبې کروي هندارې دي. مقعرې کروي هندارې هغه هندارو ته وایي چې داخلي برخه انعکاس ورکوونکي، یعنی وړانګې پر داخلي برخه باندې ولګېږي، وروسته بیرته څه شي وکړي؟ انعکاس وکړي، چې هغه دغه هنداره ده. دا هنداره تاسو وګورئ، دا برخه چې ده دا ننوتلې برخه ده، دا داخلي برخه ده. کله چې وړانګې پر دې سطحه باندې ولګېږي بیرته انعکاس کوي، نو دې ته وایي مقعرې کروي هندارې. او دغه هنداره تاسو وګورئ، د دې دا برخه ننوتلې برخه ده او دا برخه یې راوتلې ده. کله چې د لمر وړانګې پر دې برخه باندې ولګېږي، په دا راوتلې برخه باندې یا خارجي برخه باندې بیرته انعکاس کوي، نو دې ته وایي محدبې کروي هندارې. په محدبو کروي هندارو او مقعرو کروي هندارو کې کله چې د نوري وړانګې پر مقعره کروي هنداره باندې ولګېږي، د انعکاس څخه وروسته ټوله په یوه نقطه کې راټولیږي. دغه مقعرو کروي هندارو ته نږدې کېدونکې هندارې هم ورته وایي، یعنی کله چې وړانګې پر ده ولګېږي بیرته سره نږدې کوي تر انعکاس وروسته. او محدبې کروي هندارې چې دي، کله چې پر دې باندې وړانګې ولګېږي تر انعکاس وروسته وړانګې بیرته سره لرې کېږي، دې ته وایي لرې کوونکې وړانګې هم ورته وایي. بل محراق هغه نقطې ته وایي چې جسم اور پکښې کې اخلي، یا هغه نقطې ته وایي کله چې وړانګې تر انعکاس وروسته ټولې پکښې یو ځای کېږي. تاسو فرض کړئ دا یو مقعره کروي هنداره ده، پر دې هنداره دا دې وړانګه ولګېدل، وړانګه ځي، بله وړانګه داسې راځي پر دې باندې لګېږي. په کومه نقطه کې چې دغه وړانګې سره کته کوي، سره یو ځای کېږي تر انعکاس وروسته، دغه نقطې ته وایي محراق ورته وایي. نن زموږ هدف دی په مقعرو کروي هندارو کې د محراق پیدا کول دي. موږ به دا تجربه د لمر په موجودیت کې ترسره کوو. د لمر په موجودیت کې موږ دا تجربه ترسره کوو. عملاً به موږ د مقعرې کروي هندارې محراق اندازه کړو. ګرانو لیدونکو، موږ ویل چې مقعرې کروي هندارې هغه هندارې دي چې داخلي برخه انعکاس ورکوونکي. موږ راځو اوس د دې محراق عملاً معلوموو. کله چې وړانګې راځي پر هنداره باندې لګېږي، تر انعکاس وروسته وړانګې ټوله په یوه نقطه کې سره یو ځای کېږي. دغه نقطې ته وایي محراق ورته وایي. موږ وایو محراق هغه نقطه ده چې وړانګې تر انعکاس وروسته ټوله پکښې کې را یو ځای کېږي، یا هغه نقطې ته وایي چې جسم اور پکښې کې اخلي. اوس د هندارې د مرکز څخه تر دغه ځای پورې دا فاصله اندازه کوو. دا فاصله چې هر څو سانتي متره شوه، دا د همدغه مقعرې کروي هندارې محراقي فاصله ده. د هندارې د مرکز څخه تر دغه محراق پورې دا فاصله 11 سانتي متره شوه.
نو موږ وایو چې دغه مکعر کروي هندارې محراقي فاصله چې ده 11 سانتي متره ده. ګرانو لیدونکو دا د موږ او تاسو عملا د مکعر کروي هندارې محراقي فاصله اندازه کړه چې د لمر په موجودیت کې دا تجربه ترسره شوه. نو محراقي فاصله د دغه مکعر کروي هندارې چې هغه 11 سانتي متره شوه. په همدغه شکل باندې د هرې مکعر کروي هندارې محراقي فاصله موږ او تاسو اندازه کولی شو. لمر ته یې ږدو، د لمر وړانګې چې کله راسي پر ده باندې ولګېږي، ټوله وړانګې تر انعکاس وروسته په یوه نقطه کې سره یو ځای کېږي. همغه نقطې ته د دې محراق ورته وایي. او که لیزرونه موجود دي، د لیزر د دوه لیزرونو په موجودیت کې هم کولی شو چې دوه لیزره وړانګې راسي پر ده باندې واچوو، تر انعکاس وروسته دا وړانګې ټوله په یوه نقطه کې سره یو ځای کېږي. همغه نقطې ته د مکعر کروي هندارې محراق ورته وایي. دا و زموږ د نن ورځې تجربه. تر راتلونکې تجربې مو په الله سپارم.